د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. په دې وروستیو کې داسې بحثونه راپورته شوي وو چې ګواکې امریکا به د وتلو څخه وروسته د افغان فوز د ملاتړ لپاره هوايي عملیات په دې اړه د امریکا د مرکزي قوماندانۍمشر جنرال مکینزي تازه څرګندونې کړي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍمشر جنرال فرانک مکینزي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته له خپلو افغان متحدینو د ملاتړ په هکله تازه څرګندونې کړي. مکینزي امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو تر بشپړ وتلو وروسته د افغان ځواکونو سره هوايي مرستې په ټپه دروي. مکینزي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل یو ستره پیښه بولي او زیاتوي چې دې کار د امریکا مرکزي قوماندانۍ اداره د ترانسپورت قوماندانۍ او ډېرې نورې ادارې په ټوله معنا مصروفه. امریکا د مرکزي قوماندانۍمشر وايي د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته یوازې هغه مهال به په افغانستان کې هوايي عملیات ترسره کړي کله چې له هغه ځایه په امریکا او متحدینو باندې له پلان شوي بریدونو څخه خبر. مکینزي وايي تر دې وروسته له افغان عسکرو سره یوازې مجازي مشورې شریکوي او د هغوی د وسایلو د ترمیم په برخه کې به هڅې کوي. نوموړی زیاتوي له افغانستان تر وتلو وروسته به خطر ډیر لوی. که څه هم افغان چارواکو هیله درلوده چې ګواکې امریکا به د ځواکونو له وتلو څخه وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکړي، خو دې ډول بیانونو په یو مخیزه توګه د هغوی انګیزه کمزوره کړې ده. دا مهال ترکیه غواړي څو د امریکا او ناټو په ملاتړ افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای پیدا کړي، خو د طالبانو تر اعلامیې وروسته یاد هیواد هم د دې کار لپاره زړه نازړه ښکاري.